په پاکستان او په سیمه هیوادونو کې ډیر لوی تظاهرات روان دي د پاکستانی جابر حکومت په ضد، خو دغه ظالم حکومت سر هم نه پرېګروي. ملګرو دغه مبارزه جای نه نیسي، عملی اقدام وکړئ. پاچا خان هم دا مبارزه وکړه خو هیڅ هم ونه شول، او ترڅنګ یې د شهید ارمان پر وړاندې د خور وړانګې ویر او ژړا. ویډیو تر پایه وګورئ چې څه روان دي. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د شهید شوي مخکښ غړي ارمان لوڼې خور وړانګه لوڼې چې په هممهاله د پی ټي ایم غړي بلل کیږي وایي پاکستانی ریاست د نور د دوی کورنۍ ته دوکه نه ورکوي، بلکې د شهید ارمان لوڼې قاتلین دې ژر تر ژره ونیسي. نن د لر او بر افغانستان او پاکستان په ګډونو د نړۍ په یو شمېر هغو سیمو کې چې هلته پښتانه میشت دي او د پی ټي ایم ملاتړي دي د ارمان لوڼې او لومړنی تلین لمانځي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی او په زرګونه پلویان نن د تلین په مناسبت په جوړې شویو غونډو کې له پاکستانی ریاست غواړي چې د شهید ارمان لوڼې کورنۍ ته دې انصاف ورکړي او قاتلین پولیس او عسکر دې ژر تر ژره عدالت ته وسپاري. د ارمان لوڼې مبارزه خور وړانګه لوڼې وایي چې د شهید ارمان لوڼې د شهادت نږدې یو کال بشپړ شو، خو لا هم د هغه قضیه په بشپړه توګه نه ده حل شوې. د لوڼۍ پر وینا د ارمان لوڼې قاتلین دوی ته نه بلکې ټولو پښتنو ته معلوم دي. دی خوا د پاکستانی ریاست لوري عدالت ته نه راکش کیږي. د معلوماتو له مخې د پاکستان د یو شمېر ښارونو سره بیره په د افغانستان په پلازمینه کابل، خوست، ننګرهار او لوی کندهار ولایتونو کې هم د شهید ارمان لوڼې د شهادت لومړنی تلین ونمانځل شي. تیر کار د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان په لور لای کې پر پولیسو د ترهګرۍ برید احتجاجي ناسته پیل کړې وه، خو وروسته له 5 ورځو احتجاج ارمان لوڼۍ د پولیسو له لوري په شهادت ورسید. د پی ټي ایم فعاله وړانګه لوڼې وایي کله چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست پر ضد خپله مبارزه پیل کړه نو دا هم د خپل ورور سره هغه مهال د پښتنو لپاره د حق غوښتلو پر موخه میدان ته راووتله. نوموړي خپل ورور د قام لوی شهید یاد کړ او ویل چې د لر او بر پښتنو د مبارزو او لاریونونو په نتیجه کې به د ارمان لوڼې قاتلین ته خپله سزا ورسیږي. د ارمان لوڼې د تلین په مناسبت غونډې او لاریونونه د پی ټي ایم د مخکښو مشرانو علي وزیر او محسن داوړ په غوښتنه نن پیلېږي چې پکې به له ریاسته د انصاف غوښتنه وشي. د ارمان لوڼې لومړی تلین په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د پاکستانی ریاست له لوري نیول شوی دی، خو د دې غورځنګ رهبر اوس د محسن داوړ او علي وزیر په لاس کې ده چې د روانو مبارزو پورې مسولیت لري. منظور پښتین تیره یکشنبه د پاکستانی ریاست له لوري په دې تور ونیول شوی چې ګواکې په وزیرستان کې د ریاست پر ضد څرګندونې کړې دي، خو د پی ټي ایم غړي وایي منظور پښتین ځکه نیول شوی دی چې ریاست له لوري په خلکو یې د شوي ظلمونو پرده پورته کوله. د یادولو ده چې د ارمان لوڼې د تلین په مناسبت به په لر او بر کې په جوړې شویو غونډو کې د منظور په ننګ هم خلک ودرېږي او د هغه خوشي کېده غوښتنه به وکړي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ.